بیا هم په خیرونه. کایرون NGO یا کیرون NGO. هو، د کوم فرصت په اړه باندې چې زه خبرې کوم هغه کایرون ده یا کایرون NGO یا کایرون هایر ایجوکیشن فور ریفیوجیز. کایرون څه شی ده؟ راځو وګورو. کایرون یا کیرون په جرمني، لبنان او اردن کې میشت غیر انتفاعي سازمان ده. NGO یعنی دولت پورې هیڅ مربوط نه کیږي چې ټوله نړۍ کې د کډوالو ځایي بې ځایه شوي او د بېوزله ټولنو غړو لپاره د آنلاین زده کړو فرصتونه په وړیا ډول وړاندې کوي. دوی یوازې په جرمني کې، لبنان او اردن کې دفترونه لري، خو په نور یو هیواد کې هم دوی دفتر نه لري. خو کولی سي یا دوی ټولو هغه کډوالو ته چې په ټوله دنیا کې دي او یا هم هغه کسان چې په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي یا په خپل هیواد کې اوسیږي خو د دې توانایي نه لري چې پوهنتونونو ته د فیس ورکړي، کولی سي دوی سره وړیا زده کړې وکړي. لکه څنګه مې چې ویلې all over the world یعنی په ټوله دنیا کې دوی کولی سي چې هغه کسان وغواړي له دوی نه زده کړې وکړي، دوی ورته هغه زمینه برابرولی سي. خو په هر هیواد کې فرق کوي چې د دوی سندونه دې قبول سي او که قبول دې نسي، او یا هم دوی ته دې په همغه برخه کې بیا هلته فرصتونه برابر سي او که نه، نو هغه د هغه هیواد مربوط کیږي چې څومره د دوی اسنادونو ته اعتبار ورکوي. کایرون چې د تاسو ته که چیرته تاسو په خپل هیواد کې یاستئ یا دلته استئ په جرمني کې یا هر چیرته استئ، کوم سند چې تاسو ته دا درکوي دا د یونیورسټي یا د پوهنتون کوم سند نه ده. یا که تاسو په نورو هیوادونو کې هستئ تاسو ته نشي کولی دا ویزه درته درکړي چې تاسو آلمان ته راسئ یا جرمني ته راسئ، او یا هم تاسو ته کوم تحصیلي بورس درکولی اوسي او یا تاسو مالی حمایه کی. خو دا یوازې تاسو ته آنلاین وړیا تحصیلي فرصتونه برابروي. که چیرې تاسو په داسې هیوادونو کې هستئ لکه ترکیه، جرمني، استرای، شوایس یا دا نور هیوادونه چې هلته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او هم دغه زیرک موبایلونه لرئ یا کمپیوټر لرئ، نو له دې نه یا له دغه فرصت نه باید استفاده وسي، ځکه ډېر څه پکې شته د زده کولو دپاره، هغه هم د نوې ټکنالوژۍ یا د نوې زمان سره برابر. که چیرې تاسو کایرون سره یو ځای سئ نو تاسو کولی سئ اوږدمهاله زده کړه ورسره وکئ. معنا دا چې دا د 4-5 کلونو دپاره نه ده، څومره چې ته وغواړې ته ورسره اوسېدلی سئ او وړیا درس ورسره ویلی سئ. کایرون کولی سي ماته تحصیلي بورس راکړي. راځئ چې په بله ویډیو کې وګورو.